په سیمه کې د ونیو خبرونه درته زه مرسل حکیمي وړاندې کوم. د خوست د ښاروالۍ چارواکي وایي چې د دغه ښار اړوند سیمو کې د 3.3 میلیونو ډالرو په لګښت بېلابېلې رغنیزې پروژې پلي کېږي. دغو پروژو کې سړکونه، پلي لارې او واټونه شامل دي. ټولګټه وزارت وایي چې د افغانستان اسلامي امارت په واکمنېدو سره دغه وزارت په مرکزي لابراتوارونو کې د ساختماني موادو له 4 څخه 50 ډولو ته لوړ شوی دی. د اوبو او انرژۍ وزارت د روان مالي کال د سلواغې له 28 څخه تر 30 پورې د هېواد د سیندوزو حوزو په ځینو ځایونو کې د اوبو کچې د لوړوالي او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. دغو سیمو کې د کوشکاشان، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنګ، غزني، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، کابل، میدان وردګو، غوربند، پنجشیر، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان او تخار یادونه شوې. د نړیوال بانک ګروپ اجرایوي بورډ له افغانستان سره د بشري مرستو نوې طرحه تصویب کړې چې له مخې ښایي 300 میلیونه ډالر د خپلې نړیوالې پراختیایي ټولنې له صندوق افغانستان ته ځانګړي کړي. اسرائیلي ځانګړي ځواکونه د غزې په خان یونس کې ناصر روغتون ته ننوتي دي. نړیوالو بشري ادارو د اسرائیلو دا عمل غندلی. امریکا خبرداری ورکړې چې ښایي اوکراین یو مهم ښار له لاسه ورکړي.